ولسمشر او عبدالله تازه څه کړي دي؟ سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ چې په دې مهم خبر شئ. ولسمشر اشرف غني او عبدالله قطر ته تر سفر مخکې د حکومت د مذاکراتي ټیم له رئیس او غړو سره ولیدل. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیې کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غني د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله او د سولې مرکچي پلاوي مشر او غړو ګډون درلود. دغه ناسته چې نن له غرمې مخکې په چهارچنار ماڼۍ کې جوړه شوې وه، ولسمشر غني د مذاکره کوونکي ټیم غړو ته ډاډ ورکړ چې د ملي ټیم په توګه د افغانستان د دولت او خلکو کلک ملاتړ له ځان سره لري. ولسمشر غني زیاته کړې د سولې خبرې یو حساس پړاو ته رسیدلي او دا خبرې کوونکی ټیم به له طالبانو سره د یو منسجم ټیم په توګه د افغان حکومت او خلکو په استازیتوب خبرې اترې کوي. ښاغلي غني مذاکره کوونکي ټیم ته په خبرو کې ویلي دي چې جمهوریت او تنوع د دوی د ځواک نقطې دي او خلک کولی شي تنوع، وحدت او همغږي په دغه ټیم کې وویني. په همدې حال کې ولسمشر غني ټینګار کړی چې اساسي قانون د ملي وثیقې په توګه ټولو ته حدود مشخص کړی دی. ولسمشر زیاته کړې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې علما، ښځې او ځوانان هر یو خپل سیاسي وزن لري او د ټولنې د هرې برخې استازولي کولی شي. محمد اشرف غني د طالب بندیانو د خلاصون موضوع ته په اشارې وویل چې دولت د سولې پروسه کې هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنې هیله لرله عملي کړي دي. په ورته مهال د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې مذاکره کوونکي پلاوي ته په خطاب کې ویلي چې تاسو د افغانستان د دولت او خلکو ټینګ ملاتړ څخه برخمن یاست او د مذاکراتو په جریان کې به د ملي واکمنۍ، ملي ارزښتونو او ملي ګټو د ساتنې، د جمهوریت د ښځو د حقونو، بیان ازادۍ او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټینګ ملاتړ لپاره د قربانیانو د کورنیو په ګډون د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کوي. ښاغلي عبدالله زیاته کړې د افغانستان دولت د سولې پروسه کې خپل ټینګ عزم ښودلی او په خبره یې طالبان هم باید په دې برخه کې خپله ژمنتیا وښیي. نوموړي د حکومت مذاکره کوونکي ټیم ته ویلي دي چې هغوی سخته دنده لري او په خبره یې باعزته او تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره ټول سره متحد دي. تر دې وړاندې ځینو حکومتي چارواکو ویلي وو چې د نن ورځې تر پایه به د حکومت له زندانونو پاتې طالب بندیان خوشي شي او په مقابل کې به طالبان هم کومندو سرتیري خوشي کوي. له تاسو مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که مو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، سبسکرایب یې کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.